روغتیا شتمنی ده. روغ صورت نیمه پاچاهی ده. په دې خبرونه کې د روغتیا اړوند بیلابل ګټور معلومات درته وړاندې کوو. د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د روغتیا خبرونې درنو مینوالو په سلامونو نیکو هیلو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. خوښ یم چې یو ځل مو بیا چوپړ ته حاضر شوی یم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله به یاست. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو د یوې بلې ګټورې میوې په اړه معلومات راټول کړي دي په دې هیله چې د خبرونې تر پای شیبو راسره ملتیا وکړئ. پاخه شوي پالک تر ټولو ښه قوي او مغذي خواړه دي. که څه هم چې پالک کمه کالوري خواړه بلل کیږي خو د معدني موادو او ویټامینونو تر ټولو بډایه سرچینه هم په ګوته شوې ده. کله چې په خپل غذایي رژیم کې پالک ولرئ نو له چاغوالي مه ویریږئ. که د پښتورګو شګې نه لرئ کولی شئ په اونۍ کې یې تر 3 ځلو هم وخورئ. د نړۍ 15 سلنه پالک په چین کې کرل کیږي. د یوې پیالې پاخه شوي پالک انرژي یوازې 40 کالوري ده په داسې حال کې چې د چاکلیټ یوه برخه 50 کالوري لري. نو پالک نه یوازې مغذي دي بلکې د وزن لپاره هم غوره خواړه دي. پالک په طبیعي ډول د ویټامین A، C، K، B6، فولات، اوسپنې، کلسیم، مګنیزیم او فایبر ښه سرچینه ده. دا خواړه دومره بډایه دي چې د بدن ډیرې اړتیاوې پوره کولی شي. که پالک مو په منظم ډول د خوراک یوه برخه وي نو کولی شئ د چاغوالي له ویرې پرته بدن ته پوره قوت ورکړئ. نو د همدې لپاره مو نننۍ خپرونه همدې ارزښتناکه سبزي ته ځانګړې کړې ده په دې هیله چې د خپرونې تر پای شیبو سره ملتیا وکړئ او د دغه خوندور سبزي له ګټو خبر شئ. لومړی پالک د کلسیم او ویټامین کی لرونکی دی چې دا دواړه د هډوکو لپاره خورا مهم دي. ویټامین کی د هډوکو جوړښت ته خاصه ګټه رسوي. هغه کسان چې کوم هډوکي یې مات شوي وي یا د هډوکو درد لري د پالکو خوړل ورته ګټور تمامیږي. دوهم په پالکو کې د لوتین په نوم کاربونیتونه شته چې دا د سترګو د ژور لید لپاره ډیر ګټور مواد دي. دا مرکبات سترګې د عمر له اغیزو، کمزورۍ او زیړ داغ څخه ساتي. دریم که مو کله اعصاب خرابیږي یا مو په کورنۍ کې څوک له ذهني فشار، خفګان یا بېخوبۍ کړیږي د پالکو خوړل دي نه هیروي. پالک د مغزو سکون او ذهني توازن پیاوړی کوي، اعصاب آراموي او تمرکز لوړوي. څلورم پالک د اوسپنې بډایه سرچینه ده. اوسپنه د بدن د سري وینې حجرو لپاره اړینه ده. که څوک د کمخونۍ له ستونزو کړیږي پالک دی ضروري وخوري. دا د وینې جریان ښه کوي او بدن ته تازهوالی ورکوي. پنځم که هڅه کوئ وزن مو راکم شي پالک تر ټولو مناسب خواړه دي. دا سبزي لږ کالوري لري خو د فایبر او غذایي موادو له کبله مو په بدن کې ژر مړښت احساسیږي. نو پالک مو نه چاغوي بلکې وزن مو کنټرولوي. شپږم پالک د سرطان ضد مواد لري لکه کلوروفیل او کاربونیدونه. دا مواد د بدن حجرو له زهرجنو بدلونونو ساتنه کوي. پالک د پروستات، رحم، معدې او حنجرې د سرطان د مخنیوي لپاره ګټور ثابت شوي دي. اووم روغتیا پالان وایي چې پالک د وچې ټوخۍ لپاره یو طبیعي درمل دی. دا د ستوني خشکي کموي، سینه نرموي او د تنفسي سیستم سره مرسته کوي. اتم پالک یو شیمیایي ترکیب لري چې اګزالات نومیږي. دا ماده د بدن لپاره ضروري ده خو که زیات شي نو د پښتورګو یا مثانې د ډبرو سبب کیدی شي. هغه کسان چې د پښتورګو ناروغي لري باید پالک په اعتدال سره وخوري. نهم د پالکو د پخولو تر ټولو بده لار د پالک زیات ایښول خو تر ټولو ښه لار یې په کمو غوړیو کې سره کول دي. ځکه که پالک د ډیر وخت لپاره وایښول سي پکې شته ټول مواد یې له منځه ځي. لسم پالک نه یوازې خوړنیز ارزښت لري بلکې د هنر په برخه کې هم کاریږي. د پالکو له شنه رنګ څخه د طبیعي رنګونو جوړولو لپاره هم استفاده کیږي.
11 پالک د ویټامین A او C غوره سرچینه ده چې دا دواړه د پوستکي د پاکوالي، ځلا او نویو حجرو جوړولو کې مهم رول لري. که غواړئ مخ مو تازه، ځوان او بې دانې ښکاره شي نو پالک مو له یاده مه باسئ. 12 په پالکو کې قوي انټي اکسایډانونه شته چې د بدن د حجرو زوړتیا ورو کوي. دا مواد د آزادو رادیکالونو سره مقابله کوي او بدن مو ځوان او سالم ساتي. 14 پالک د پوتاشیم، نایتریت او فایبر لرونکی دی. دا مواد د وینې فشار کنټرولوي، د زړه ضربان برابر ساتي او د رګونو روغتیا ته ګټه رسوي. نو هغه کسان چې زړه ته اندېښمن وي پالک دې خامخا وخوري. 14 پالک د وینې د شکر کچه ټیټوي. فایبر او مګنیزیم د انسولین کار کولو ته اسانتیا ورکوي. شکر لرونکي ناروغانو ته دا یو ګټور خواړه دي، خو باید د ډاکټر مشوره هم له پامه ونه غورځوي. 15 پالک د ویټامین C او فولیک اسید لرونکی دی چې دواړه د خولې زخمونو او ژامې د پیاوړتیا لپاره مهم دي. دا خواړه د خولې بوی کموي او د ژبې تازهوالي ته ګټه رسوي. 14 دغه راز پالک د وینې سره کرویات له منځه وړي چې په مټ یې د سرطان د وژونکي ناروغۍ مخه نیولی شي او ترڅنګ یې د دې خوړو په مټ د وینې کلسترول هم کنټرول کولی شي. 15 پالک د نایتریت لرونکی دی چې د عضلاتو قوت زیاتوي او د بدن انرژي لوړوي. د تمرین کوونکو او لوبغاړو لپاره یو طبیعي ځواک ورکوونکي خواړه دي. 18 پالک د کلوروفیل لرونکی دی چې د بدن زهرجن مواد خارجوي. دا سبزي د ځیګر، کولمو او وینې د پاکولو لپاره اغیزمن خواړه ګڼل کیږي. 19 ماشومان چې وده کوي هغوی ته ویټامینونه، معدني مواد او اوسپنه ډیر مهم دي. پالک د ماشومانو د مغز، هډوکو او بدن عمومي وده کې هم مرسته کوي. 20 پالک د بدن حجرو ته اکسیجن رسوي، وینه تازه کوي او د غذایي موادو له امله بدن ته طبیعي انرژي ورکوي. هغه کسان چې ځان ستړی، بې انرژي یا ضعیف احساسوي پالک دې د خپل غذایي میز برخه کړي. پالک یو له هغو طبیعي نعمتونو څخه دی چې بدن ته قوت، مغزو ته سکون، سترګو ته روڼتیا او وینې ته تازهوالی ورکوي. که مو هدف د روغتیا، ښکلا، ذهني ارامتیا یا د ناروغیو مخنیوی وي پالک مو خامخا د خوړو برخه وګرځوئ. د روغتیا خپرونې درنو مینوالو په دې هیله چې د یاد سبزي په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. تر بیا او بلې خپرونې چې بیا به هم ستاسو قدرمنو اورېدونکو چوپړ ته حاضرېږم، تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښاد، خوښ او خوشحاله ژوند ولرئ. الله مو مل شه.